محترمو لیدونکو او اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څو خبرو ته اشاره کړې چې د هغې به پوښتنه د قیامت په ورځ باندې کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لن تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأل عن 4 خصال. د قیامت په ورځ به د ستاسې کې د یو کس خپه د یو ځای نه بل ځای ته راړه نه شي، یعنې په یو ځای باندې به یې دواړه خپې کلکې ولاړې وي تر څو چې ترېنه د یو څو خبرو پوښتنه نه وي شوي. عن عمره فيما افناه، الله رب العالمین به زموږ او ستاسې نه د کوم عمر چې راته راکړی هغه که 30 کاله 40 کاله یا دا چې لکه د چا عمر ډېر اوږد چې 80 کاله او یا کالو ته هم ورسیږي، نو الله رب العالمین به د همدې عمر پوښتنه کوي. وعن شبابه فيما ابلاه، او په دغه عمر کې به یو مرحله راځي چې هغه د ځوانۍ مرحله ده، او د ځوانۍ مرحله ډیره مهمه مرحله ده د یو انسان دپاره چې په دې کې دا څه کولی شي، ځکه دغه ځوانۍ مرحله کې دا د الله رب العالمین هر قسم ته عبادت هم کولی شي. همدارنګه ټولنې ته چې دا کله پیش کیږي، د ټولنې د ښوالي او د بدوالي هغه ټول اسباب چې کوم دي د هغوی نه استفاده کول او هغه په صحیح ځای یا په غلط ځای کې استعمالول، هغه په همدې ځوانۍ کې کیږي. نو الله رب العالمین به پوښتنه کوي چې عن شبابه فيما ابلاه، د یو انسان نه به الله رب العالمین د هر انسان نه دا پوښتنه به الله رب العالمین کوي چې دغه ځواني تا تېره کړې په څه کې دې تېره کړې، فيما ابلاه، په کوم امتحانونو کې دې تېره کړې. د الله رب العالمین د دین او د الله رب العالمین د بندګانو د هغوی د ترقۍ دپاره دې تېره کړې که نه بل عکس د الله رب العالمین په مخالفتونو او د هغه په ګناهونو کې دې تېره کړې، او یا دارنګه چې معاشره او ټولنې ته ته کله وړاندې شوی ټولنه کې دې فسادونه خواره کړي. یو بله پوښتنه به الله رب العالمین د علم کوي. وعن علمه ماذا عمل به، الله رب العالمین به دا پوښتنه کوي چې تا ته ما کوم علم درکړی په دې څه عمل کړی. العالمین به پوښتنه کوي چې عن شبابه فيما ابلاه، د یو انسان نه به الله رب العالمین د هر انسان نه دا پوښتنه به الله رب العالمین کوي چې دغه ځواني تا تېره کړې په څه کې دې تېره کړې، فيما ابلاه، په کوم امتحانونو کې دې تېره کړې. د الله رب العالمین د دین او د الله رب العالمین د بندګانو د هغوی د ترقۍ دپاره دې تېره کړې که نه بل عکس د الله رب العالمین په مخالفتونو او د هغه په ګناهونو کې دې تېره کړې، او یا دارنګه چې معاشره او ټولنې ته ته کله وړاندې شوی ټولنه کې دې فسادونه خواره کړي. یو بله پوښتنه به الله رب العالمین د علم کوي. وعن علمه ماذا عمل به، الله رب العالمین به دا پوښتنه کوي چې تا ته ما کوم علم درکړی په دې څه عمل کړی.